د وصل د ارمان په سر لمبې وي او ته نه وې بیخي مې زړه ته داسې رانږدې وي او ته نه وې ستا یاد و تنهایي و او د ژمي یخ موسم و زما د درد په سلیکو کې د شپې وي او ته نه وې بغیر د خپل جانان رانه ځان نه راټولېږي په ما پسې د هسې مشران نه راټولېږي او الله خو دې زما شان لیونی مکه جانانه الله مکه خو بیا به د ګریوان نه راټولېږي که ستا غرور د خپله پامه نه راغورځېده زما نه کم په تا پسې دا زړه راغورځېده په خپل ایماني ووایه په چا پسې خفه وې بېګا چې دې په اوښکو کې باڼه راغورځېده ویم چېرته زړه مې د دنیا د کاره ونه وځي په زړه لاس کېږدم نو هله جانان ته وګورمه او رهبار ویلي چې جانان به په باران کې راځي اوس چې وریځ شي نو زه زر اسمان ته وګورم خبرې به رښتیا شي وخت به راشي ښایست به د یو څو پیسو سودا شي وخت به راشي او دا چا چې د پیسو دپاره پرېښی یم یارانو یوه ورځ به مې خپو ته په ژړا شي وخت به راشي ډېر ښه چې در نه وغواړم زړه مثال خبره کوم ردي عمل به دي ویسه مثال خبره کوم زما په نوم باندې منکره شه خو څه به کوي کرا بهیږي د رانجه مثال خبره ډېر ښه ده د لاس په نښو به مې اور پورې کوي او که نه ستا چې وي بل سره واده مثال خبره کوم ډېر ښه دی شپې له د سم باران امکان هم دی او خدای جدا رانه جانان هم دی هغه زما د ارمانونو قاتل هغه زما د زړه ارمان هم دی ستا لیونی ګوره په ځان هم دی ورسره غم ستا د پیزوان هم دی ډېر ښه دی جانانه راشه تنهایي مې وژني سمه یخني ده او باران هم دی وایي چې درد څه وي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي درد څه وي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي درد څه وي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي او بالکل ونه پختۍ ړندونه د رڼا فضیلت بالکل ونه پختۍ بالکل ونه پختۍ ړندونه د رڼا فضیلت تیاره خبر ده په دې راز چې دوی وسه ته وایي ډېر ښه که مې سېزینه نو سرمن مې خامخا وباسي د ځینې خلکو له د رب ذوالجلال وس نه ورکړی او زما دا ډېره خاموشي بزدلي ونه ګڼې بې شوره اوبه اکثره لاشونه هم واپس نه ورکړي زه خو حیران یم د څه منظرکشي وکړم ای کلیواله د دې ښار تصویر هم دغسې وي درمانه زه خو د خپل درد تشریح کولی نه شم خو په ماښام د انتظار تصویر هم دغسې وي پویه دې نه کړم د ځوانۍ په خوږو پویه دې نه کړم دې نه کړم د ځوانۍ په خوږو زما هم زړه و ارمانونه مې وو تا پرې بې وخته کرښې راښکوللې ژوند ته بلا خیالونه مې وو ما چې ویني سر کړي ښکته یو سړی راته ډېر د ملامته یو سړی او ما د مینې په دولت کړلو شتمن خو ډېر ټیټو له قامته یو سړی او ور سړی دې تر مطلبه پورې یار را سره و تر حاجته یو سړی استورو جواب راکړئ چې اشنا به چېرته وي زما د سترګو تور د زړه رڼا به چېرته وي یادونو چې د چا مې د خوبونه تښتولي چې خاندي به هغه که په ژړا به چېرته وي او اهلیت په هغه ځای کې پکارېږي چې کم ځای کې د قانون حکمراني او چالاکي چاپلوسي زور اهم هنر شي چې انصاف چېرته کې نه وي منماني علیکم چې کلوی ډاکټر شي یا مفتی شي نه څو که انجینیر یا ساینسدان جوړ شي او د علم زور به لیاله ومنم د هر څه مخکې چې انسان دی
چې راشه اوس دې خوښ کړلو چې څه دی نو زړه خو تا وي ښه دی او دی ښه دی نو غږ راته د ښې او بدې نه کوي او مل را سره هسې څه نازړه دی نو او خدای خبر چې کله به ویښېږي بغز زمونږ د خوارو له اوده دی یاره بتو بنا کړم سجلاتیان می سر د تورو سروړی نه کمې د کور خلک خبر شي وخېستا اشنا ګلزاد تانه بوان خلم لاسونا تماشو کې مثال د پیر دې ہے پیر چې کامل وسړې نه بدرنګ وینا پیر چې کامل وسړې نه بدرنګ وینا نیک بخت پرېږدا نیک بخت پرېږدا نیک بخت پرېږدا چې دې وکړم دیدنونه مخ نه دې لرې کلاسونه مخ نه دې لرې کلاسونه شپه راته ورځ شي او د ورځې نه مې شپه جوړېږي زما د کور په دیوالونو ستا صحره جوړېږي او خدای شته د یو خوشحالي مې وي د نوک برابر او غم مې دومره چې زما په شانتي تو جوړېږي د جنگ میدان له چې زم خپله زم بل نه لیکم او د بل په مرګ باندې د خپل ځان شهادت نه غواړم او زه خدای پښتون یم پیدا کړی او پښتون به مرمه د پښتونخوا په نوم د چا نه معذرت نه غواړم